په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکي د نظام د ټینګښت لپاره د علماو په رول د سیاسي مرستیال ټینګار د کابل او بیجینګ د نږدې اړیکو په تړاو د واشنګټن اندېښنې په افغانستان کې د ملاریا میاشو په شتون د ملګرو ملتونو اندېښنه او په افغانستان کې د فساد د کمیدو په تړاو د روڼتیا سازمان راپور د نړۍ څخه د حماس او اسرائیل ترمنځ په جګړه کې نږدې 4,000 یرغلګرو ته مرګ ژوبله په سره سمندرګي کې د امریکا پر پوځي بیړۍ د حوثیانو برید د امریکا احتمالي برید ته د ایران خبرداری او په 14 کاله باندې عمران خان محکومېدل د لوبو له ډګر څخه په 3 ورځو لوبو کې د افغانستان او سریلانکا مخامخ کېدل د امید لوبډلې په اتلولۍ د بادغیس فوټسال سیالۍ پای ته رسېدل په آسیا جام کې د زړه پورې لوبو ترسره کېدل او لیورپول بیا هم د انګلستان په فوټبال کې مخکښ السلام علیکم زموږ خبري ټولګي ته ښه راغلاست. اوس هم بشپړ خبرونه. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر په ټول هیواد کې د بشپړ امنیت ډاډ ورکوي. وایي چې د اسلامي امارت نظام د شهیدانو معلولینو په سرښندنو او ولسي ملاتړ رامنځته شوی دی. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال د خوست ولایت د علماو شورا له غړو او قومي مشرانو سره په لیدنه کې په نظام کې د علماو رول مهم وباله او له هغوی څخه یې وغوښتل چې د نظام په ټینګښت کې او د خلکو ستونزو په حل کې د خپلې هڅې زیاتې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د چین او اسلامي امارت ترمنځ اوسنۍ اړیکې به د طالبانو د رسمیت پیژندنې په برخه کې د امریکا تګلاره بدله نه کړي. د دغه وزارت ویان میتو میلر دغه خبره د چین ولسمشر شي جینګ پینګ لخوا د سفیر اسدالله بلال کریمي د باورلیک منلو په غبرګون کې کړې ده. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا UNDP وایي ملاریا لا هم په سلو کې د 22 افغانانو د روغتیا پر وړاندې ستونزه بلل کیږي. د UNDP په راپور کې ویل شوي چې دغه شان د افغانستان 50 سلنه خلک په هغو سیمو کې ژوند کوي چیرې چې په ملاریا د اخته کېدو کچه پکې منځنۍ ده. د دې ادارې د راپور له مخې د ملاریا تایید شوې پیښې په 2012 کال کې له 391,000 څخه په 2019 کال کې نږدې 115,000 ته راټیټه شوې ده. او د روڼتیا نړیوال سازمان لخوا په حکومتونو کې د فساد په نړیوال شاخص کې د هیوادونو په تازه ډلبندۍ کې افغانستان د 2022 کال پر پرتله 12 درجې راښکته شوی او په 162 ځای کې راغلی. د دې راپور په غبرګون کې د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ایکسپاڼه کې لیکلي افغانستان له فساده خالي هیواد دی. د نړیوالې روڼتیا محاسبه کې هم په 162 درجه کې قرار لري چې دا یو ښه موقعیت دی. نړیوال خبرونه زما همکاره تاسو ته وړاندې کوي. لومړی خبر صهیونیست رژیم وایي له حماس سره د جګړې له پیله تر اوسه د دغه رژیم 1560 پوځیان وژل شوي او 2800 نور ټپیان شوي دي. په همدې حال کې د صهیونیست رژیم رسنیو راپور ورکړی چې د دغه رژیم 3 پوځیان نن سهار له حماس ډلې سره په نښته کې وژل شوي دي. د غزې په ترانګه کې د اسرائیلو بریدونه په داسې حال کې روان دي چې دغه رژیم نه دی توانېدلی چې خپلو پخوانیو ټاکل شوو موخو ته ورسیږي. د یمن حوثي یاغیان وایي په سور سمندرګي کې یو امریکایي بیړۍ په خپلو تازه راکېټو بریدونو په نښه کړې ده. حوثي یاغیانو ویاند یحیی سري ویلي چې د دغو راکېټي بریدونو موخه د امریکا USS ګریولي بیړۍ وه. هغه دا هم وویل چې په سور سمندرګي کې د حوثیانو یوازینۍ موخه د امریکا او بریتانیا کښتۍ دي. په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر امیر سعید ایرواني ګواښ کړی چې په ایران د امریکا هر ډول برید ته به پرېکنده ځواب ورکړي. په اردن کې پر یوې پوځي اډې د ایران له ملاتړ څخه د برخمنو ملیشو له برید وروسته چې 3 امریکایي پوځیان یې ووژل او 40 نور یې ټپیان کړل. امریکا ویلي چې د غچ اخیستو لپاره تیاری نیسي. روسیې او اوکراین په نوي اقدام کې لسګونه زندانیان تبادله کړل. د راپورونو له مخې د اوکراین 200 سرتیري له 194 روسي سرتیرو سره تبادله شوي دي. د اوکراین ولسمشر ویلي چې خپل هر یو اسیر شوی سرتیری په یاد دی. د جنوري په 3 نیټه هم 230 اوکرایني اسیران له 248 روسي سرتیرو سره تبادله شول. او وروستی خبر د پاکستان یوې محکمې د پاکستان پخواني لومړي وزیر عمران خان او د هغې میرمن بشرا خان د فساد په تور هر یو په 14 کاله بند محکوم کړل.
د عمران خان تحریک انصاف ګوند وایي چې د محکمې د حکم په اساس عمران خان د راتلونکو 10 کلونو لپاره په دولتي څوکیو له کار کولو هم بې برخې شوی دی. اوس زما همکاره تاسو ته د لوبو له ډګر څخه یو څو مهم خبرونه وړاندې کوي. لومړی خبر د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې سریلانکا سره د لوبلړۍ په موخه دغه هیواد ته ورسېده. افغان لوبډله بل سریلانکایي لوبډلې سره د فبروري په 2مه ټیسټ سیالۍ پیل کړي چې له هغې وروسته به 3 ورځنۍ او 3 شل ورځې سیالۍ هم وکړي. د بادغیس فوټسال اتلانو لیګ لومړی پړاو سیالۍ د امید لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. په دغو لوبو کې د یاد ولایت 8 لوبډلو برخه درلوده چې پایلوبه کې امید لوبډلې د 4-3 ګولونو تاک ستاره لوبډله ماته کړه. د یادولو ده چې ډېر ژر به د بادغیس فوټسال غوره لیګ د 10 لوبډلو ترمنځ پیل شي. د آسیا جام ملتونو سیالیو کې سهیلي کوریا په پینالټي ګولونو کې سعودي عربستان او ازبکستان 1-2 تایلند مات کړ او د دغو سیالیو 4 غوره یا منځلوبو پړاو ته یې لار پیدا کړه. په منځلوبو سیالیو کې تاجکستان له اردن، استرالیا له سهیلي کوریا او ازبکستان له قطر سره مخامخ کیږي. او روسي خبر د انګلستان پریمیر لیګ سیالیو کې آرسنال 1-2 نایټینګهام فارست، لیورپول 0-4 برایټون، کرسټال پلاس 2-3 شیفیلډ یونایټډ او نیوکاسل 1-3 استون ویلا لوبډلې ماتې کړې. په دغه لیګ کې لیورپول په 48 نمرو د نوملړ سر کې ځای لري. دا وقدر منونکو زموږ د دې مهال مهم خبرونه تر بیا د خدای پامان.